الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې جهاد د قیامت تر ورځې پورې دا جاری وي. د جهاد تسلسل دا به بندېږي نه. جهاد داسې یو عمل نه دی چې په هغې کې د بندیز راشي، په هغې کې د وقفه راشي. مونځ کې وقفه نه راځي او په زکات ورکولو کې وقفه نه راځي. دارنګه د الله په بل حکم کې عملي کولو کې وقفه نه راځي، نو جهاد کې به څنګه وقفه راشي؟ د دې وجې نه علماو دا خبره کړې چې په جهاد کې محدودیت زمان و مکان نشته. څه مطلب؟ تر یو زمانې پورې محدودول د جهاد دا هم نشته، تر یو مکان پورې محدودول د جهاد هم نشته چې پلانکي ځای کې به جهاد وي او پلانکي ځای کې به نه. محدودیت په مکان کې په جهاد کې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې مدینه د اسلامي نظام مرکز ونه ګرځاو چې همدغه مرکز دی، همدغه آبادو، همدلته به موږ ټکنالوژي برابرو، همدلته به موږ حکومت کوو، نور دنیا کفارو سره زموږ کار نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم احد ته لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حنین غزا ته لاړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ. که نبی علیه السلام ژوندی پاتې شوی، فارس او روم به نبی علیه السلام فتح کولو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په خپل ځای پاتې نشو چې مدینه کې نظام قائم کړي، سعودي عربستان کې نظام قائم کړي، اسلامي نظام، نور مخکې زمونږ کار نشته. بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو ورځ باندې 11 لښکره د ارتداد په خلاف باندې مرش کړیو او سوق کړیو. دارنګه عمر رضی الله تعالی عنہ د قادسیه جنگ وکړ، فارس او روم د قصرا ماڼۍ ولرزولو. نو عزتمندو د نبی علیہ السلام د سیرت نه او د احادیثو نه او د خلفای راشدینو د تاریخ نه موږ ته دا معلومیږي چې جهاد محدودیت زمان او مکان نه لري. چې نه لري عزتمندو، خبره داسې ده چې دغه یهودو نصارا چې په مسلمانانو ظلم شروع کړی په فلسطین کې، په لبنان کې، نو دا موږ هم محدودیت زمان او مکان ورته نه لرو. ان شاء الله افغانستان نه به د امام مهدي لښکر جوړیږي ان شاء الله، او همدغه امارت به وي، همدغه مشران به وي، او همدغه مشرانو تر قیادت لاندې به یو لښکر جوړیږي او موږ به بیت المقدس فتح کوو ان شاء الله. اسرائیل او یهودو دا ظلم د دوی مخه به ان شاء الله افغانان نیسي او موږ افغانان به نیسو. هغه ځوان، هغه افغان چې په خواهشاتو، په لهو لعب کې، په عباسیاتو کې او په فیسبوکونو کې، په یوټیوب کې او نورو عباسیاتو کې مشغول دی، په گیمونو کې، هغه ځوان باندې زما غږ دی. که چېرته ته د آخرت کامیابی غواړې، که چېرته ذلت او د رسوایۍ نه بچ کېدل غواړې، ګوره راویښ شه او اسلام ته کار وکړه. د کفر او د کفر په لاره مه ځه، اسلام ته کار وکړه، جهاد ته کار وکړه او اسلامي نظام د قوي کولو او په نور ملکونو د حملې کولو دپاره ځان آماده کړه.